د ننګرهار کامې ولسوالۍ مسلم آباد سیمه کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې ریاست او د ولسونو په 10 سلنې ونډې سره د 14 میلیون افغانیو په مالي لګښت د 250 مترو په اوږدوالي یو استنادي دیوال د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د ننګرهار ولایت مرستیال والي تمیم عارف مومند وایي د یاد دیوال په جوړېدو سره به د دې سیمې 600 جریبه هغه ځمکه خړوبه شي چې په تیر کې د سیلابونو له امله له منځه وړل شوې وه او پر وینا یې چې ټولې چارې به یې په 3 میاشتو کې بشپړ شي. د دیوال مجموعي ارزښت 14 میلیون افغانۍ تخمین شوی چې په دې کې 10% ونډه د ولسونو ده، د مسلم آباد د شورا ده، 90% د کرنې وزارت لخوا او د کرنې ریاست لخوا دلته تخنیکی همکارانو په مرسته باندې تطبیقیږي. په سیمه کې میشت خلک بیا له دې پروژې خوښي ښیي او پر وینا یې چې هغه ستونزې چې په تیر کې دوی ته د دغه سیلابونو له امله رامنځته کېدې په جوړېدو به یې حل شي. دوی د دې ترڅنګ له حکومته د یو شمېر نورو پروژو غوښتنه هم کوي. چې دا څومره ځمکې دي زموږ د سیند خرابې کړي دي، دا خو د کونړ سیند دی او ډېر خطرناک سیند دی. دا که د دې ځای نه تاسې مخکته لاړ شئ او دا حال وګورئ چې په سوونو او په زرونو جریبه ځمکه دې خرابه کړي، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې نن دا وشوه، سبا به بله وشي، بل سبا به بله وشي. په دې باندې موږ ډېر فخر کوو، ډېر خوشحاله یو ځکه ټولې زراعتي ځمکې دي او دا خلک ډېر خوار او غریب خلک دي. د دوی سره نوره همکاري هم پکار ده، نوره مرسته هم پکار ده. موږ غواړو چې دغه دیوال چې دی د دې سر نه نیولې د میرداخیلو پورې دا استنادي دیوال ورسیږي، نو کامه به د ضرر نه بچ شي او په امن کې به شي. او دا کوم کار چې روان دی موږ چې ګورو الحمدلله ډېر روغ کار شوی. د کامې ولسوالۍ د ننګرهار یو له حاصلخیزو په کرنیزه برخه کې مهمه او د امنیت له اړخه ډاډمنه ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي تر ډیره په کرکیله مصروفه دي. اوسیدونکي وایي که حکومت په دې ولسوالۍ کې د کونړ له مست او شور ډک سیند څخه په سمه توګه ګټه واخلي، نو د دې ولسوالۍ په کرنیزو حاصلاتو کې به لا هم زیاتوالی راشي.